د خپل د ویډیو نه به واټر مارک څنګه لرې کوو، یعنې واټر مارک څوک پیژني هم نه. نو یو ویډیو مونږ ایډیټ کړی وي، یا د اپلیکیشن ټیک ټاک نه ډاونلوډ کړو یا د سنیک نه ډاونلوډ کړو، او هغه ویډیو بیا له پاسه پې د هغه ایپس نیم لیکلی هغه به څنګه مونږ ریموو کړو. نو ټولې طریقه ته به ویډیو پوره وګورئ، ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو ویډیو کو څوک په فیسبوک باندې ګوري نو ضروري لایک او فالو کړئ، او که څوک په یوټیوب چینل باندې ګوري ضروري سبسکرایب کړئ. داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې ژر رسي. یعنې په دې سایډ باندې تاسو ته دا یو ویډیو ښکاري، په ویډیو کې مونږ دا ویډیو د ټیک ټاک نه ډاونلوډ کړی، نو ټیک ټاک دا نیم پې راغلی دی. نو که دا به مونږ د دې نه څنګه ریموو کړو چې مکمل د دې نه صفا راشي. یا چې تاسو د سنیک نه ډاونلوډ کړه، یا د فلیش و یا هر یو اپلیکیشن نه تاسو یو ویډیو ډاونلوډ کړه، یا هم په یو اپلیکیشن باندې ویډیو ایډیټ کړه، خو چې کله مونږ ویډیو ګیلرۍ ته راوړو د اپلیکیشن نوم ورسره خامخا راځي واټر مارک، نو هغه به مونږ څنګه ریموو کړو. نو دا د یو اپلیکیشن په ذریعه باندې کېږي. نو اپلیکیشن کې ورته مونږ طریقه ښیو. نو که مونږ د ویډیو څوک په فیسبوک باندې ګوري، ویډیو د پاسه تاسو ته دې لینک میلاو شي. که څوک په یوټیوب باندې ګوري، د ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو د ایپ لینک میلاو شي، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. چې کله مو اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، نو دا به تاسو اوپن کړئ. چې کله اوپن کړو، د اوپن نه بعد به تاسو ته داسې ایډز راشي، ایډز به کلوز کړئ. دا لاندې دا به هم کلوز کړئ، کراس د نشان کا دا ښکاري. په دې کې د فسټ نمبر چې کوم دی ریموو ویډیو واټر مارک، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې نه بعد دا ستاسو ګیلرۍ ته چې ګیلرۍ نه تاسو یو ویډیو راوالی واټر مارک، لکه مونږ پکې دا ویډیو سلیکټ کړه. نو په دې کې به تاسو داسې دغه شانتې انټرفیس راوالي، پلس دا نشان که نه یې راغستو، نو لاندې ته دا پلس نشان ښکاري، په دې به تاسو کلیک کړئ. داسې انټرفیس درته راواغستو، نو به تاسو راوالی او په دغه واټر مارک باندې به ودروئ. نو کوم واټر مارک چې کوم وو هغه زموږ سره ریموو شو، لکه نه ښکاري. اوس مونږ دا ویډیو پلی کړو، دا واټر مارک زموږ سره نه ښکاري. تاسو لږ کراپ کولی هم شئ، یعنې دا مونږ دې پورې کړو، مونږ سره ټیک ټاک هغه نیم ښکاري. داسې تاسو په هر یو ویډیو باندې دغه شانتې دا کراپ ودرولی شئ، یا پلس دا نشان هم ودرول زموږ سره یې ریموو کړو. اکثر په ټیک ټاک کوم ویډیو ډاونلوډ کړو، نو په هغې کې په دوو ځایونو کې دا آپشن چې دی دا ښیي. لکه لومړی سټارټ نه شروع شي، په دې ځای کې مونږ ټیک ټاک آپشن ښیي. بیا چې لږ لیمس ته ورسي، نو بیا په دې ځای کې مونږ ته دا آپشن ښیي. لکه دا ویډیو مونږ لږ مخکې کوو چې لږ مخکې لاړ شي، په دې ځای کې مونږ ته دا آپشن نه واغستو. نو چې هلته تاسو یو ځای کې کراپ ودرول، نو هلته په دې پلس نشان باندې به بیا کلیک کړئ. په پلس نشان باندې تاسو کلیک کړو، نو دغه شان واټر مارک بل درکړو، او هم دلته تاسو ودروئ. او دا فسټ نمبر چې دی او دلته ودروئ، کوم چې ما هلته ودرولی یو به هلته ودروئ، یو به دلته ودروئ. ستاسو د ویډیو چې کوم واټر مارک دی هغه به دې ځای نه کلوز شي. لکه موږ دا ودرو، اوس دا ویډیو پلی کوو. مخکې ویډیو ده او واټر مارک ریموو شو. داسې که تاسو سنیک ویډیو وي یا داسې بل یو اپلیکیشن وي، یا پکې موږ خپله ویډیو ایډیټ کړي یا جوړه کړي، لکه ټیک ټاک، سنیک، دا خو خپل ځای ته. لکه ډېر اپلیکیشن داسې وي، کیپ کټ شو، انشاټ شو، کین ماسټر شو، دې کې موږ خپل ویډیو ایډیټ کوو، خو بیا به هم دغه اپلیکیشن دا ایډ دا نوم راځي، نو دا به داسې تاسو ریموو کوو. نو دغه ویډیو خو خوښ شوي نو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ دا پیج درسره لایک کړئ. زموږ ټیکنیکل کوم چینل دی هغې ته تاسو په لومړني ځل راغلي نو ضرور سبسکرایب کړئ. داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي. والسلام.